السلام علیکم ویلکم ټو محمد عامر افیشل زم تاسو ورو تاسو منټو محمد عامر جی سټرونز نن موږ سارټینګ اره کې ډسکس کو ببل سارټ صحیح په ډیټیل سره که تاسو یاد شي زمونږ چې کوم د اره د یونټ د کوم چپټر روان دی په دې کې موږ اره ډیر زیات په ډیټیل سره ول بیا هغه ټایپ هم ډیر زیات په ډیټیل سره ډسکس کړو دغه سره موږ پروګرامینګ هم پغې وکړو نن موږ ډسکس کو چې په اره کې موږ په ډیټا باندې سارټینګ څنګه کوو سارټینګ ان اره صحیح ده نو ګوره سارټینګ زموږ سره په اره کې یا مطلب وات ایور سارټینګ څه ته وایي نو سارټینګ سمپل زموږ سره چې کوم ډیټا دا هغه ارینج کول په یو خاص فارمیټ کې د زموږ سره سارټینګ وي د ارینجینګ اف ډیټا ان ا پارټیکولر فارمیټ از کال سارټینګ مطلب ډیټا په پارټیکولر فارمیټ کې ارینج کول ته زموږ سره سارټینګ وي دا فارمیټ زموږ سره اسندینګ کې دي چې زموږ سره ډیسندینګ کې دي چې لکه لیټ سپوز کومګه په انټیجر کې والو نو زموږ سره 1 2 3 4 5 6 د زموږ سره اسندینګ اډر دی او که چېرته موږ د 10 د ډیسندینګ والو مطلب 10 9 8 7 لکه مطلب بیرته موږ چې کوم دی الټه سایډ باندې روان زموږ سره ډیسندینګ اډر دی نو که چېرته موږ په اسندینګ یا ډیسندینګ اډر کې خپل کوم ډیټا راغ موږ سارټ کوو ته زموږ سره سمپل سارټینګ وي صحیح ده نو ګوره په سی پلس پلس پروګرامینګ کې بیسیکلی موږ ببل سارټ او سلیکشن سارټ چې کوم دی هغه وایو نو نیز ټاپک زموږ ببل سارټ دی اوس ببل سارټ ډسکس کوو چې یاره ببل سارټ سره نو موږ ولور چې سارټینګ خو زموږ سره هغه پروسس دی د کوم په ترو چې موږ خپل ډیټا څخه کوو هغه موږ سارټ کوو په پارټیکولر فارمیټ کې مطلب اسندینګ فارمیټ او ډیسندینګ اوس زموږ سره ببل سارټ سره نو لیټ سپوز زموږ سره دا یو اره دی په دې اره کې زموږ سره 4 الیمنټس دي لکه په انډیکس 0 باندې زموږ سره 93 دا سی په انډیکس 24 دی په انډیکس 2 باندې سوري په انډیکس 1 زموږ سره اپنډکس 2 باندې 19 دی اپنډکس 3 زموږ سره 4 دی دا زموږ سره یو اره دی چې پای کې زموږ سره 4 الیمنټس دي 93 24 19 5 صحیح 4 الیمنټس دي وز غواړم چې د ویشیا چې زه دا ډیټا ز څه کوم د زما سره په یو ارینج فارم کې نه دا مطلب دا چې کوم دا لکه مطلب ارینج فارم نه دی نو زه غواړم چې دا ډیټا د ز ارینج کوم نو آیا زه غواړم د ډیسندینګلی ارینج کوم کا اسندینګلی نو زه غواړم چې دا ډیټا ز اسندینګلی ارینج کوم نو په ببل سارټ په ترو باندې منګه څنګه کولای شو چې دا اره منګه اسندینګلی سارټ کو نو ګورم ته دا یاد ساته چې په ببل سارټ کې زموږ سره دا کار چې زموږ سره څومره نمبر دي پس زموږ سره پاره کې لکه دلته زموږ سره اره کې الیمنټس 4 دي نو n-1 مطلب دا اره چې څومره لین دی لین زموږ سره 4 دی کنه 4 الیمنټس دي نو n-1 مطلب چې 4 دی نو د n فاز 4 ولګو نو 4-1 3 نو زموږ سره په 3 ایټریشن کې په ببل سارټ په ترو باندې دا ډیټا زموږ سره سکیږي دا به سارټ کیږي وس زموږ سره چې کوم دی ایټریشن سدي نو هغه به اوس موږ ډسکس کوو ایټریشن 1 ګوره تاسو مال ډیول چې موږ سره سمره ډیټا دا غینه یو الیمنٹ کم کا لکه لیټ سپوز 100 ډیټا راځي سره 100 الیمنټس دي نو n-1 مطلب 100-1 نن مې راشي نو په نن مې ایټریشن کې به زموږ سره ببل سارټ دغه ډیټا سارټ کوي دا ببل سارټ چونکی داسې افیشنت سارټینګ الګوریتم نه لري ځکه چې د ټایم کمپلیکسټي او چې کوم زموږ سره سپیس کمپلیکسټي راغره دي سیوا ده خو د چې کوم زموږ سره ډیټا کم وي نو هغه د فار بیا دا افیشنت سارټینګ دی چې کوم د ببل سارټ په درو نو خپل ډیټا سارټ کو صحیح ده نو راځو ببل سارټ زموږ سره کار داس کې ګوره زموږ سره سمپل د غاره دی 93 24 19 5 صحیح د غاره دی نو ببل سارټ زموږ سره کار دا کوي چې دا دوه ویډیو په خپل منځ کې کمباین کوي ګوري لکه اوس اسندینګلی دا ډیټا کوم څه کومه دا ډیټا ز سارټ کومه نو دا زموږ سره چې په اره کې څومره ویډیوز دي نو د بل سبا ګوري دوه ویډیو به یو بل سره کمپیر کوي هغه به سارټ کوي ګوري به صحیح نو ګوره زموږ سره دا اره دی کنه 93 24 19 5 نو ګوره اول کار به سو کې اول په کار به دا وکي چې دا دوه چې کوم ویډیوز دی 93 24 دا 93 24 به د خپل منځ کې وګوري چې آیا دا 93 غټ دی کرا 24 غټ دی نو که 93 تی غټو نو 93 او دا 24 به سویپ کې په خپل منځ کې مطلب دا 24 بدل تراولي او دا 93 بدل تراولي نو سمپل زموږ سره سو شو دا 24 چې کوم دی هغه مخکې په اسندینګ اډر کې موږ خپل اره سارټ کوو نو هغه 24 زموږ سره مخکې راغی 93 زموږ سره لاس تر اوس که چرته دا موږ په ډیسندینګ اډر کې کولای نو دی اډر بیا بالکل منټین وکنه ځکه چې 24 خو د 93 غټ د 93 غټ په ډیسندینګ کې بیا 93 بالکل نو دا بس کول دا ز سکیپ کړي چې دا زموږ سره سارټ دی نو زموږ سره سارټ نه چونکه موږ اسندینګ اډر کې خپل ډیټا سارټ کوو نو 100 شو 93 زموږ سره 72 راغی 24 زموږ سره مخ شو دا دوه 93 24 د 100 کړو د کمپیر کړل صحیح ده اوس چې کړه دا کمپیر کړو بیا څه کوي بیا به دا کمپیر کی چې آیا اوس دا 93 19 کې به کمپیر کی نو 93 19 کې کمپیر کوي نو 19 ته 93 نه چونکی کم دی نو دا 19 به زموږ سره رائټ لیفټ سایډ تر شي دا 93 به زموږ سره رائټ سایډ ته شفت شي سویپ بشي صحیح دا سویپ کیږي دا
اوس چې کله زموږ سره اډر راغی نو زموږ سره به دا 93 او 5 او دا ځوان په خپل منځ کې سویپینګ کوي ګوري به چې آیا دا 93 چې کوم 5 اور کوټه دی نو بالکل 93 زموږ سره 5 اور کوټه دی نو 5 به زموږ سره سویپ شي مخکې او 93 به زموږ سره لاست څه شي هغه سویپ شي نو په پس ایټریشن کې زموږ سره کم ریزلټ راغی 24 19 5 93 صحیح ده دا 24 19 5 93 زموږ سره کم راغی اوس به داسې کار وشي چې څه په دی باندې فردر چې هغه پورې به زموږ سره دا پروسس کیږي څو پر زموږ سره 3 ایټریشن نه کمپلیټ شي صحیح ده نو ګوره دا 19 دی او دا 24 دی نو اوس دا دوه ویلیوز ګوري نو یاره دلته پته ولګی را چې یاره دا زموږ سره 24 نه 19 کم دی نو 19 د سویپ کو لیفت سایډ ته 24 دی سایډ ته راغی اوس به زموږ سره 24 او 5 ګوري نو 24 او 5 دا وکړو نو په دې کې زموږ سره د 5 څه شو 5 24 نه مخکې راغی 24 دی چې کوم دی هغه څه شو هغه سویپ شو دوه سویپ شو ځکه سویپ شو چې دا کار خبره چې 5 24 نه کم دی بیا 93 او 24 کې چونکې د سویپینګ نه په کار ځکه زموږ سره دا بالکل اسندینګ کې دی 24 او 93 نو په دې کې زموږ سره کوم ریزلټ راغی زموږ سره راغی 19 5 24 93 اوس دا 19 5 24 93 چې کوم راغی د زموږ په ایټریشن تل کې زموږ سره وسه کیږي اوس په ګوره د 19 او 5 په خپل کې سویپ کیږي نو ګوره زموږ سره سو شو پایپ سویپ شو ریپس سوري یار پایپ زموږ سره چې کوم د لیفت سایډ راغی 19 زموږ سره دا شي په اره کې زموږ سره رائټ سایډ ته لاړ صحیح ده بیا به داسې دوه کمپیر شي دا دوه بالکل په سارټینګ اډر برابر دي بیا به سو شي زموږ سره 24 او 93 دام برابر دي زموږ سره اره 60 شو چې زموږ سره کوم اډر راغی هغه د 5 ګور د نظر یو کاپی علامه تاسو توخه ما زموږ سره زموږ کوم اډر راغی هغه دا راغی دا 5 19 24 93 ګور زموږ سره 24 93 19 5 هغه ډیټا زموږ سره ان سارټډ وندل زموږ سره سو په اسندینګ اډر کې زموږ سره دا ډیټا زموږ سره سارټ فارم ته رااله دا ډیټا زموږ سره سارټ شو او داسې چې کوم پروسیجر دا ببل سارټ څخه هغه پرفارم کوي نو راځو په سی پلس پلس پروګرامینګ کې د فار پروګرام لیکو چې څنګه موږ خپل ډیټا د دې په ترو هغه سارټ کولای شو فرست اف اول زه اره علامه په لري کې د قاره د کوم ویډیو چې موږ دغه تاسو ډیسکس دغه ویډیو هم دلته واری ته وراچوم اره ته او د پروګرامینګ په ترو باندې دغه موږ د ببل سارټ په ترو باندې دغه موږ سارټ کوو صحیح ده نو زه زموږ سره ک 93 24 19 5 19 5 دا چې زموږ سره ډیټا وکنه 93 24 19 5 لیټ می چیک 93 24 19 5 دا زموږ سره دا ډیټا و سمپل هغه ډیټا د لپاره ما سوکلو یو اره می ډیسکس کو یو اره می ول سره ډیکلیئر کو په ای ار ار نیم تاسو له سنم ورکوي تاسو په فارمولا ای ار ار ورکو چې مطلب زموږ سره اره نیم شو بل زموږ سره یو انټیجر ز ټی علامه تاسو کو برابر ساله کو دلته ولې بس سمپل مالته واغستو یو ټی می واغستو ټی مین ټمپرری ټی د ټمپرری د فار ټمپرری ویریبل ما اوس په ټی نیم باندې که تاسو هر څه نیم باندې وټ ایور ایز ویش ما سمپل یو فار لوپ واغستو فار لوپ کې یو انټیجر یو علامه کوم چې سٹارټ کوم بیسیکلی آی تھنک سو د 0 نه سٹارټ کوم صحیح ده او دا تاسو په کوم چې دا څه کوږي سیده خپل موږ د پروګرام لیکو بیا رن کوو تاسو 1.1 پوینټ کوم بیا لکه ګور دا اوټر لوپ زره دی فارم چې څومره ایټریشن زموږ سره کینو په دې اره کې به زموږ سره ګور n - 1 ایټریشن دی کنه سا ایټریشن دی n - 1 n زموږ سره شری n زموږ سره دی بچی د لوي ش 4 - 1 زموږ سره شي شو 3 شو کنه نو په 3 ایټریشن کې زموږ سره دا کیږي نو سمپل به دا یو ما یو ویریبل واسم چې مره 0 نه سٹارټ کو ضرورت هم چې دا یو زموږ سره شری ګریټر ار ایکوال ټو 2 بوالم ګوره 0 1 2 3 ایټریشن زموږ سره په 3 ایټریشن کې زموږ سره دا پروګرام کمپلیټ کیږي صحیح ده 3 ایټریشن ته ریکوایرډ دي کنه زموږ سره 4 الیمنټس دي او سمپل څه آی پلس پلس کا صحیح ده پلس پلس آی وټ ایور ها اوس دلته به کې نیسټډ لوپ علم په یو لوپ کې دنه بل لوپ علم دا تاسو ته الریډي په دې باندې ډیسکس کړو تاسو ته پته نه نو سمپل تاسو لاړ شو ولته چې کوم دی نیسټډ لوپ والا کنسپټ تاسو وګورئ صحیح ده یو آی می د 0 نه چې کوم دی یو ویریبل ډیکلیئر کو د 0 می انیشلایز کو او داسې کار مې وکړو چې مور تویل چې بچی د ویشه دا چې کوم زم سره آی دی دا از آی از ګریټر اور ایکوال ټو 3 صحیح ده 3 بولی وموالو دا اوس مونږه د الو د خپل ډیټا د سویپ کول د فارسی د لکه څنګه آی پلس پلس لکه ګور زم سره دا الیمنټس پر دې سره یو پر سویپ کیږي سویپینګ بکې نو یو شو بیا به دا 24 دې سره سویپ کیږي نو 2 شو بیا به دا 19 زم سره د سوري یار دا 19 پر 5 سره چې کوم دی سویپ کیږي نو سره به په 3 سټیپس کې دا کار کیږي سیریل ته ما سو کو د آی پارلو مر دې لپاره واچ غوم سره به 3 پوری دي صحیح ده او سمپل ز په دې په باډي کې د نه سالم یو اف کنډیشن هم زم کې چرته دا اره زم سره آی اره اف آی زم سره صحیح
دا زموږ سره ګریټر د ارې اف آی پلس 1 نه صحیح ده آی پلس 1 په دې تاسو څه ډېر ښایسته پوه کوم خو دلته پروګرام لیکم چې تاسو پوه شئ چې دا څه کوم صحیح ده د ټمپرری ویریبل ته به زه اساین کما بچی د لوی شه د ارې اف آی صحیح ده ګوره تاسو بالکل کنفیوژن کیږئ نه صحیح ده چې دا څه کوم تاسو 1 بای 1 پوه کوم تاسو ته پروګرام ولیکم چې زما د زړه قلار شي بیا تاسو 1 بای 1 پوه کوم صحیح ده د زموږ سره شي آی پلس 1 آی پلس 1 اوس زم چې د زر سویپینګ د پاره لیکم چې تاسو وایي چې دا اصلي کی نو په دې تاسو اوس بالکل ډېر ښایسته پوه کوم صحیح ده نو تاسو بالکل ټینشن مال صرف زه دا پروګرام وسولې کوم تاسو ځخم دا زم سره ټی تما ساين کو سمپل وزه داس کارو کوم چې په اند کې به دلته زه یو میسج چې کوم دیغه اوټ کوم سی اوټ وکم چې سارټینګ ډاټا یا سارټینګ ارے به ولیکم سارټینګ ارے از وکیل د څه مطلب سره ارے 60 شو سه په اند کې سره ارے 60 چې هغه پر وینډ اف لاین زې میسج پاس کوم وینډ اف لاین و سیمپل ته پار لوب بلالم د دغه چې کوم سدي دغه او دغه لپاره چې دغه زمون سره شي زمون ته اوس سی او شي صحیح ده نو I is less or equal to 3 times نو 3 ولیکو او دغه بعد I plus plus کوم زه تاسو بالکل فوګن څنګه پروګرام بس ختم شو صحیح ده دا لاست هي څنګه پروګرام څه شو هغه دنیا شو صحیح ده دلته به سیمپل اند اف لاین ورسره هم ولکم کنلی یا به زه داس کارو کوم دلته سیمپل اند سره صحیح ده انډس تاسو ته پته ولګي چې دا ویډیو کې داسې ډیفرنس راشي پروګرام به سمپل رن کما نو ماته سوې چې I was not declared in this scope extremely sorry what extremely sorry صحیح ده دلته دا ما I لیکل دا I نه دا یو دی یار what I'm doing okay so let's check بسم الله الرحمن الرحیم ګوره زموږ اریزم سره 60 شو تاسو ګورئ زموږ ریزلټ چې کوم دی غراغه او که تاسو تخکاری نو موږ ته وایي چې سارټینګ ارے اس 5 19 24 93 ګوره زموږ سره ببل 60 کوم چې موږ سره موږ ډیټا سوا 93 24 19 5 نو زموږ سره 60 شو موږ ته وایي چې 5 19 93 5 19 24 93 تاسو را تاسو سارټډ ارے شو سارټینګ ارے اس یا سارټډ ارے یا ډیټا اف سارټینګ ارے تاسو موږ څه پاس کړئ پاس کولای شئ زموږ ارے چې کوم دی هغه سره 60 شو صحیح ده اوس راځو پروګرام باندې تاسو په کوم چې د څه قصه نو ګوره بچی د لویشه ما نو اوس مونږ ډیسکس کوو د خپل پروګرام چې ارم پر پروګرام کې زموږ د پروګرام مونږ څنګه ولیکو نو ګوره سمپل ما سو کو یو ارے مو واستو چې په هغه زموږ سره 4 الیمنټس دي صحیح ده ارے زموږ سره په ای ار ار نیم باندې مې ورې واستو 4 الیمنټس دي په کې د زموږ سره الیمنټس دي صحیح ده اوس مونږ څه کوو ګوره د دې لپاره موږ سره ایټریشنز پکاري سو ایټریشن په ببل سات تاسو ته مول چې ببل سات کې موږ سره ایټریشن په تر باندې موږ سکو لکه چې څومره زموږ سره نمبر لکه n - 1 د زموږ سره ایټریشن دی n - 1 مطلب سره n زموږ سره 4 دی هغه په کې دلته ته ولیکا n زموږ سره 4 دی او 1 t - 3 نو 3 ټایمز ایټریشن دلته زموږ سره صحیح ایټریشن به زموږ سره دلته هغه زموږ سره لازمی پکار وي صحیح ده اوس ګوره دلته ما یو t بل یو انټیجر ویریبل واسطه زموږ سره ټمپرری ویریبل د سیټ ټی ما ټمپرری لپاره ولیکو اوس ګوره د فار لوپ زموږ سره شری د فار لوپ ما د ایټریشن د فار لوپ زموږ سره بسکه دا فار لوپ زموږ سره شي د ایټریشن لپاره صحیح ده ایټریشنز لپاره به د اوټر لوپ ما څه کو دا ما ولیکو او د انر لوپ چې کوم د زموږ سره شری د انر لوپ زموږ سره چې څومره الیمنټس دي الیمنټس دا غي څومره سویپینګ پکار دی کنه لکه لیټس سپوز زموږ سره 4 الیمنټس دي نو دې سویپینګ څومره ټایم راځي ګوره 1 ټایم شو کنه د باندې بل خپل منځ کې وګوري بیا هم سره دا دوانه وګوري نو 2 شو او دا دوانه 3 ګوره زم سره اول نیم سو کو ایټریشن سره 2 په کار موږ دا 0 نه سٹارټ کړو 2 پوری ګوره 0 1 2 نو 2 پوری زم سره 3 ټایم ایټریشن رال کنه بل زم سره چې کوم الیمنټس دا سویپینګ دي نو هم سره څه په کار دي ازم سره 3 ټایمز دا ویریبل څه چکیږي نو ګوره زم سره د سری 4 ټایم لکه مطلب څومره ویلیوز دي لکه 1 شو 2 شو 3 شو صحیح ده دا زم سره چکی چې ارده څومره الیمنټس دي د خپل منځ کې د څومره سویپینګ پکار دي صحیح مطلب لکه سمپل سویپینګ نه خو یو بل څه برابر ویلیو ګوري لکه څنګه چې دلته مونږه ډیسکس لچ مطلب اول به دار دي سره بیا دار دي سره بیا دار دي سره دا به دغه چیکینګ د فارم مونږه سمپل دغه یو لوپ سکو دا به چلو اوکې شو لکه د 0 نه سٹارټ زم سره 4 الیمنټس دي د غیر لپاره مونږ ته سوکلو د 0 نه سٹارټ کو د 3 4 ان 4 ټایم زم سره د الیمنټس دی بل سره سوپر الیمنټس یا کو سمپل تر غیر لپاره یو کنډیشن ویل کله سپوز ته 10 الیمنټس نو تر 0 نه سٹارټ کړه 9 4 کا صحیح ده نو 10 زم سره کنه اوکې شو خو زم سره په دې د زم سره ته اوټر لوپ او په دې کې د نمنګ یو نیسټډ لوپ هغه سره پار لوپ دا کومه نیسټ کوم کچته تاسو د نیسټډ لوپ هغه کلاسز نه کترن پلیز کلاس واچ کې په دې نیسټ کوم زم سره انټرنل پار لوپ د پرې د نمایو اف سټیټمنټ هغه سره پای کې مې یو کنډیشن پاس کړل دي
که چېرته په دې ارې اف آی ګور آی زموږ سره په دې دا کې سره 0 دی که نه معادل که چېرته په دې ارې اف 0 باندې په ارې اف 0 زموږ سره 93 چې کوم دی هلته په ارې کې دی معادل که چېرته دا 93 په ارې اف 0 زموږ سره کوم 93 سټور دی په انډیکس 0 باندې که چېرته دا غټو دغه ډیټا غټه وه د ارې اف آی پلس 1 آی زموږ سره شی دی دلته 0 د 0 پلس 1 زموږ سره 1 شو که نه نو مطلب په 1 انډیکس باندې که چېرته دا ویلو ده که دینه دا 93 دی غټو نو ته څه وکړه ته سمپل ټي زموږ سره یو ټمپرري ویریبل هغې ته څه وکړه هغې ته د دې ارې اف آی دا ویلو څه اساین کړو نو 93 به زموږ سره د ټي ویریبل ته زموږ سره 93 اساین شو ګور دا زموږ سره د اولنی ویلو چې کوم ده که نه ګور دا خو وشو صحیح دا خو شو اوس موږ څه کوو ګور د اولنی ویلو غټه ده دې لپاره اوس موږ سویپینګ دپاره دا کوم پارټ چې کوم دی دا سټیټمنټس دا هم د سویپینګ دپاره کوو او ګوره که تاسو د کنډیشن یاد ساتئ چې کله زموږ سره ویلو غټه والا به دا کار کوي که ویلو کمه وه لکه مطلب لیټس سپوز د 24 93 نو بیا به دا زموږ سره څه اګنور کېږي ځکه چې دلته به زموږ سره کوم کنډیشن چې په اف سټیټمنټ لګولې زموږ سره فال شو صحیح ده اوس موږ وایو که چېرته دغه قصه وه نو بیا ورته د ارې اف آی مطلب په دې ارې اف 0 باندې زموږ سره کوم ویلو 93 ده دا ته څه که دا ته په دې ارې پلس آی پلس 1 هم زموږ سره څه که 93 مې کو که نه سمپل موږ 93 کو اوس زه داسې کار کوم چې دا کم 93 ما کو لکه دا خو د ارې اف دی دا چې کوم دی دا مله دی برابر کو که نه مطلب د ارې اف 1 چې شو ساري یار دا 93 نه داسې مونږ وکړو چې دا 24 کم لکه مطلب دی ارې اف آی ته مونږ د سیکنډ ارې اف آی پلس 1 آی پلس 1 زموږ سره مطلب په 1 انډیکس زموږ 24 نه زموږ څه کو نو مونږ دلته 24 کو صحیح ده چې کله مونږ دا دواړه 24 کړل بیا مونږ وکړو چې د ارې اف آی ته زموږ سره ارې اف آی پلس 1 آی زموږ سره 0 په دې سټیټ کې کنه چې کله 0 پلس 1 زموږ سره سمپل سره جیون نازي نو مال چیرې په دې باندې ورته ته سر ټي ودا اساین کو ټي زموږ سره 193 سټور وکنه ول زموږ ته مون 93 ورچل 93 شو زموږ سره دا ډیټا سورس په دې باندې کې دا ولنه سویپینګ زموږ سره پرفارم شو صحیح ده دا سی به بار دا انټل لیس پوس په ایټریشن کمپلیټ شوی نه دا لوپ زموږ سره بار سکی ریپیټ کیږي او دا ډیټا زموږ سره سواب کیږي صحیح ده کچرته سواپینګ پکار والا اوس موږ سمپل ته میسج سی اوټ کو او دا غنه بعد موږ ول فار لوپ واغستو دا فار لوپ سمپل موږ د ارینا چې کوم ډیټا وغمتي د سکل غمتي یو قسم له فرنٹ لسه یو قسم له پرنٹ هم کلا مال ته بیا یو آی واغستو ځین می سٹارټ کو 3 ټایمز پورې زم سره شو 3 ایټریشن دي د غیر لپاره موږ 3 سویپینګ نو غزم سره 3 دلته ماول کو مطلب 3 ټایمز به زم سره داسې دا فار لوپ ریپیټ کیږي ها 3 نه سوري 4 ټایمز ځکه زموږ سره 4 ویلیوز دي کنه 4 الیمنټس لپاره 4 ټایمز دا لوپ امپلیمنٹ شي او زموږ سره سمپل د ارې اف آی ګور او آی زموږ سره په دې کنډیشن کې 0 دي نو په 0 زموږ سره کوم ډیټا راغونږ ته پرنٹ شي بیا بل ته زموږ سره امپلیمنټیشن وشي دا به 1 شي چې کله دا 1 شون په ای اف آی په 1 انډیکس باندې چې کوم هغه بشي انټین انلیس زموږ سره په 3 انډیکس چې کوم ویلیو هغه راشي او چې کله دا 4 شي آی نو کنډیشن ملته زموږ سره فال شي دا لوپ به هم ټرمینیټ شي دا زموږ سره سمپل وو زمونږ د ببل سارت پروګرامینګ اوکې امید لرم چې تاسو ویډیو ډیر زیات خوشوي ببل سارت مونږ ان شاء الله نیکسٹ کلاس زمونږ په سلیکشن سارت سلیکشن سارټینګ باندې چې پاره کې مونږ ډیټا چې کوم دی په سلیکشن سارت په تر باندې څنګه امپلیمنٹ کوو خدا خبره به تاسو یاد ساتئ چې ببل سارت زموږ سره چې دی دا مونږ د کم ډیټا چې کله ډیټا زموږ سره لګي دا غیر لپاره دا افیشینټ چې کله ډیټا زموږ سره سیوا کیږي زیاتیږي دا غیر لپاره دا چې کوم دی سارټینګ الګوریتم ببل زموږ سره بیا افیشینټ نه رسیدا سو تھینکس فار واچینګ د خپل ځان ډیر خیال ساتئ ویډیو په ملګرو سره ضرور شریک کړئ ټایم راکول جهان